د میلاد النبی صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم مسله مو ترتیبوار را شروع کړې وه، بیا مو دې ځای ته را رسولې وه چې میلاد النبی صلی الله علیه وسلم نه داسې ده لکه خلک چې مطلق د بدعت حکم ورباندې لګوي، د بدعت سیئه داسې هم نه ده، او داسې هم نه ده لکه بعضې خلک چې د واجب او د فرض حکم ورباندې لګوي. انصاف دا دی چې د کم شي چې کومه مرتبه و په هغه مرتبه کې باید ورته وکتل سي. مستحب باید د فرض مرتبې ته ولاړ نه سي، فرض باید د مستحبو مرتبې ته رانه وړل سي. دا انصاف دی. بې انصافي بیا دې ته ویل کېږي چې مستحب د فرضو د واجبو مرتبې ته ورسوي، فرض و واجب بیا د مستحب مرتبې ته ورسوي. دا بیا بې انصافي ده. نو نن دې ځای ته را رسېدلي یو چې میلاد النبي صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم هغه مستحب عمل دی چې د خرافاتو د بدعاتو څخه خالی وي، چې خرافات و بدعات نه پکښې میلاد نبی صلی الله علیه وسلم په هر وخت په هر زمانه په هر میاشت کې کول مستحب عمل دی. څوک د دې څخه انکار نه کوي، بلکې داسې علماو کتابونه ورباندې جوړ کړي دي چې په ټول امت کې د غرو حیثیت لري. علم یې قریو ته، علم یې هر فرد افرادو ته رسېدلی دی. داسې جبال علماو کتابونه د میلاد پر مسله لیکلی دي، او داسې حفاظو د احادیثو چې د رسول عربي صلی الله علیه وسلم د حدیثو حافظ وي، یو نه دوه نه دریو څلورو پنځه حفاظو ورباندې د میلاد النبي صلی الله علیه وسلم پر مسله کتابونه جوړ کړي. او دا هم نه ده چې میلاد النبي صلی الله علیه وسلم د نن څخه را شروع دی. نه، ملا علی قاري حیروي رحمه الله وایي چې د تابعینو د زمانې څخه میلاد النبي صلی الله علیه وسلم را شروع دی، د تابعینو د زمانې څخه، او اجماع ورباندې راغلی ده. خو خیر، تاسو ته به زه څو لنډ کتابونه درته یاد کړم د نمونې په ډول باندې چې مشت نمونه یې خوروار ده چې داسې علماو کتابونه ورباندې جوړ کړي دي. دا عامو علماو خود کتابونه ورباندې جوړ کړي، یا داسې علماو ورباندې کتابونه جوړ کړي چې هغه په ټول امت کې مسلم علما دي. هغه داسې علما دي چې موږ تاسو ته مسلم دي. نو اول وار به په هغو علماو کې څوک درته راپېښ کو؟ هغه الامام المحدث الحافظ عبدالرحمن بن علي الشهير چې دی مشهور دی بأبي الفرج علامه ابن جوزی چې موږ تاسې بولو. علامه ابن جوزی تصوف کې هم څه تصنیفات لري، خو یو کتاب یې پر میلاد النبي صلی الله علیه وسلم باندې جوړ کړی دی. علامه ابن جوزی په 1590 سنه کې وفات شوی دی. د العروس په نامه باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر میلاد باندې کتاب جوړ کړي. دا اول امام دی، حافظ د حدیثو دی. علامه ابن جوزی په علومو کې ډیر مهارت لري، او زموږ ستاسو لاس ته هم ډیر کتابونه پر لاس متداول دي. یو په هغه کتابو کې مدارج السالکین دی، یو په هغه کتابو کې تلبیس ابلیس دی. دا د کتابونه دلته متداول دي. د پر میلاد کتاب جوړ کړی د العروس په نامه. دوهم امام دام حافظ د حدیثو دی، الامام المحدث المسند الحافظ ابو خطاب عمر بن علي بن محمد المعروف بابن دحیه. حافظ ابن دحیه دی هم پر میلاد باندې کتاب جوړ کړی. دا بیا په 1433 کال کې تیر شوی دی، په 1433 صدۍ کې تیر شوی دی. اوس هغه خلک چې وایي دا میلاد په 14مه صدۍ کې را شروع شوی دی، اخوا ته یې ثبوت نه و. اوس علامه ابن جوزی که ستاسو یاد په 1500 صدۍ کې تیر شوی دی، هغه مخکې پر میلاد کتاب جوړ کړی و. حافظ ابن دحیه پر میلاد باندې کتاب جوړ کړی.
نوم یې ورکړی التنویر فی مولد البشیر النذیر. دا کتاب یې پر میلاد باندې جوړ کړي. او دریم امام چې دا هم حافظ الحدیث دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث یې یاد دی او ډېر مخکې هم تیر سوی دی، هغه الامام الشیخ القرآ او امام القراءات فی عصره الحافظ المحدث المسند ابو الخیر شمس الدین محمد بن عبد الله الجزري، علامه جزري. دا په مذهب باندې شافعي مذهب دی. دا قرأت د اکثر علماو قرأت چې افغانستان، پاکستان، هندوستان کې چلیږي، د قراءو دغه اکثر مسلک د علامه جزري دی. دا د قراءو استاذ دی. ده هم پر میلاد النبی صلی الله علیه وسلم باندې کتاب جوړ کړي. نوم یې ورته ورکړی عرف التعریف بالمولد الشریف. دا نوم یې ورته ورکړي. دا دریم محدث ام حافظ دی، ام د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثو محدث دی. او دریم څلورم امام چې پر میلاد باندې کتاب جوړ کړی دی الامام المفتی المؤرخ المحدث الحافظ د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د حدیثو حافظ دی. دام عماد الدین اسماعیل ابن عمر ابن کثیر، علامه ابن کثیر. دا هم چې ډېر تفاسیر لري او په تاریخ کې ډېر رسېدلی دی او دام تقریبا په 994 کې وفات سوی دی. دیم پر میلاد باندې کتاب جوړ کړي. او د دنه وروسته بیا بل عالم چې هغه هم حافظ الحدیث دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثو حافظ دی. هغه څوک؟ الامام الکبیر والعالم الشهیر حافظ الاسلام وعمدة الانام ومرجعة المحدثين الاعلام الحافظ عبد الرحیم ابن حسین ابن عبد الرحمن المصری. هغه مشهور پر حافظ عراقی. حافظ عراقی پر میلاد نبی صلی الله علیه وسلم باندې کتاب جوړ کړي او دی وفات سوی، پیدا سوی په 925 کې دی او وفات سوی په 808 کې دی. دم د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم پر نامه باندې کتاب جوړ کړی دی. څنګه یې ورکړی دی؟ نوم یې المورد الهنی فی مولد السنی. دا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم پر میلاد کتاب جوړ کړی. داسې علماو چې هغه ټول عمر یې د نبی علیه السلام د حدیثو په خدمت کې تیر سوی، ټول عمر یې په قال الله په قال رسول الله کې تیر سوی دی. هغسې علماو هم د میلاد نبی صلی الله علیه وسلم پر عظمت باندې او پر لمانځلو باندې او پر دې باندې ټینګار چې باید موږ تاسې کال کې یو ورځ داسې ولرو چې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سیرت راته بیان سي، د هغه غزوا راته بیان سي، د هغه عادات او اخلاق راته بیان سي. پر دې باندې کتاب جوړ کړی دی. هغه محدثین چې یو منټ یوه ثانیه وخت بیا ذکر الله بې ځایه نه تېروئ، دا به څنګه خبره چې میلاد بد کار یې او هغه په دې بد کار کې کتابونه جوړوي؟ ستاسو څنګه فکر دی؟ ستاسو پر خپلو اسلافو باندې څومره غټه بدګماني ده چې تاسې کوئ؟ ستا اسلاف دي، ستا مشران دي، ته چې ماته نقل کوې، ته چې ماته قاعدې ږدې، ته چې ماته د دې فقې فقاهت راښیې، د دې هغه استادانو حوالې راته وایه او د دغه استادانو عبارات راته وایه. او نن پر هغه استادانو باندې ستا دومره بدګماني ډېره سوه چې هغه پر بدعاتو او پر بدعاتو سیئو باندې کتابونه جوړوي. العیاذ بالله. دا زموږ اسلاف دي، مشران مو دي، دا حفاظ د حدیثو دي او دا مسلم دي او د هغو په وخت کې فتنې او مشکلات دومره وم نه، خو بیا پر میلاد باندې کتاب جوړ کړی دی. خو په دې مسله کې انصاف پکار دی، بې انصافۍ ته ضرورت نشته. د هغه جملې څخه بلند درته ووایم، په شپږم وار کې چې رارسېږو چې پر میلاد النبي صلی الله علیه وسلم کتاب جوړ کړی دی الامام المحدث الحافظ محمد ابي بکر ابن عبد الله القیسی الدمشقی الشافعی. دیم پر نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر میلاد کتاب جوړ کړی دی. دا مشهور په حافظ ابن ناصر الدین باندې مشهوره دی. دا هم تقریبا 842 کال کې وفات سوی دی. او دیم د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم پر میلاد کتاب جوړ کړی په نامه د چا؟ الرد الوافر على من زعم ان من سمي ابن تیمیه شیخ الاسلام کافر. په دې کتاب کې متبحر بحث کړی دی پر میلاد نبی صلی الله علیه وسلم باندې. او وهم چې بیا هغه عالم چې هغه حافظ دی
الامام المؤرخ الكبير الحافظ الشهير محمد ابن عبد الرحمن چې هغه مشهور په علامه سخاوي دی. علامه سخاوي هم د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم پر میلاد باندې کتاب جوړ کړی دی. هغه په دې خپل کتاب کې مکمل بحث کړی دی. هغه چې الفخر العلوي په مولد النبوي په دې نامه کتاب جوړ کړی دی. دا هغه رقم اتم راځم اوس چابک درځم. علامه الفقيه السید علي زین العابدین السمهودي، علامه سمهودي دا یو لوی مؤرخ تیر شوی دی. د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په میلاد باندې کتاب جوړ کړی دی. هغه په څه نامه الموارد الهنیه په مولد خیر البریه په دې نامه کتاب جوړ کړی. دا هغه رقم حافظ وجیه الدین عبدالرحمن بن علی الشیبانی دیم د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم پر میلاد باندې کتاب جوړ کړی دی. دا هغه رقم علامه فقيه حجت الاسلام شهاب الدین احمد ابن حجر حیتمی، علامه ابن حجر حیتمی دیم پر نبی اکرم صلی الله علیه وسلم پر میلاد باندې کتاب جوړ کړی دی. هغه چیش دی اتمام نعمت علی العالم بمولد سید ولد آدم په دې نامه کتاب جوړ کړی. او یا دا چې النعمت الکبرى علی العالم بمولد سید ولد آدم دا کتاب یې جوړ کړی دی. ښه تفصیلي بیان پکې کړی دی. او یو ولسم چې علامه فقيه شیخ محمد بن احمد الشربینی مشهور په علامه خطیب شربینی باندې دی. علامه خطیب شربینی هم د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم پر میلاد باندې کتاب جوړ کړی دی. او علامه دولسم علامه المحدث المسند الفقيه الشيخ نور الدین علی بن سلطان الحیروی چې مشهور په ملال قاری دی. دا ملال قاری رحمه الله د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم پر میلاد باندې کتاب جوړ کړی دی. او نوم یې ورته ورکړی المورد الروي په مولد النبوي. او دیارلسم هغه علامه برزنجي دام شافعي عالم دی. دیم د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم پر میلاد باندې کتاب جوړ کړی دی. دا تقریبا په لنډو الفاظو کې ما دیارلس علما درته وویل. او پنځم خو ابوالبرکات دی علامه عدوي دیم پر میلاد باندې کتاب جوړ کړی دی. او پنځلسم علامه عبدالحادي الشیخ علامه عبدالحادي دا ام مصری عالم دی پر میلاد باندې کتاب جوړ کړی دی. نور تقریبا تر 18 تر 22 پورې ما نن راجمع کړي وه. ټول ته به وخت نشي پیدا، وخت به طولاني سي. یعنې داسې ملام تورې لیدلي دي چې یو چا په خپل کتاب کې لیکلي وه چې ما خپل په سترګو باندې د میلاد پر مسله چې میلاد په مسله کې 50 حوالې داسې راجمع کړي چې 50 کتابه ورباندې جوړ سوي دي. دا د نن څخه کم وخت بیا 100 کاله 200 کاله 300 کاله 400 کاله 500 کاله 600 کاله 700 کاله 800 کاله زه تر 900 کاله پر 2 کلونه مخکې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم پر میلاد کتابونه جوړ سوي دي. او د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د میلاد ورځ لمانځل کېدله. نو لنډه دا سړی به د خپلو ګردو مشرانو ته دا ګردو علماو ته په بد نظر نه ګوري. سړی به دا ووایي دا زموږ مشران دي، دا زموږ اسلاف دي، موږ د دوی لاره تعقیبوو او موږ د دوی پر لار روان یو. او دا چې دوی ورباندې کتابونه جوړ کړي او ما او تا ته بدعت ټاپې ورباندې وو، دا به پر خپلو اسلافو بدګماني وي. او دا به د په لوی لاس باندې د خلکو عقیدې خرابول وي. اللهم هل بلغتم علی البلاغ.